اسان خدمت خو ډیره یوه ښه اداره ده. دا چې له نوم نه معلومیږي چې اسان خدمت، یعنې واقعا دا خلکو ته په ډېر په اسانتیاو سره خلکو ته خدمات وړاندې کوي. او څه خدمات چې دي لکه تذکره ده، کارت تولدات ده، د مړینې یا د وفیاتو سند ده، لسانس ده، جواز سیر ده، نور ټول چې د نکاح خط ده، دا ټول اسنادونه په یو محل کې دا خلکو ته خدمات وړاندې کوي. او دا ډېر یو ښه سیستم ده. یعنې په واقعیت سره چې موږ د اسان خدمت له طرفه موږ د مختلفو بخشونه لکه رئیس د امید ثبت والنفوس، زه رئیس د پاسپورټ و نور بخشونه و چې دا ولاړو هلته د دغې دا سیستم ولیده چې ډېر یو ښه سیستم ده، ډېر یو اسانه خدمات خلکو ته عرضه کوي. او ډېر په کم وخت کې یو سړی کولی شي چې پاسپورټ واخلي، تذکره واخلي، سند د تولیداتو واخلي. دا چې زمونږ د جناب رئیس صاحب ایوبي صاحب چې د اسان خدمت د ادارې مشر ده، دغه تعهد په واقعیت سره ده ورکړی ده چې دغه عین سیستم به آذربایجان به دلته په خپل ملک کې په خیر سره پیاده کوي. او دا تعهد په واقعیت سره رئیس جمهور هم زموږ ستاسو کړی ده چې دغه خدمات به خلکو ته په اسانتیاو عرضه کوي او وړاندې کوي به. او دا ډېر ښه یو سیستم ده چې په ډېر اسانه سره هر سړی کولی شي تذکره به لاسته راوړي، پاسپورټ به راوړي، کارت تولد، کارت د وفیاتو، دا ټول خدمات په ډېره اسانه سره دي کولی شي چې لاسته راوړي. دا پلي کېدونکي دي؟ بلې پلي کېدونکي. څه فکر کوئ چې اسان خدمت به د دولت او د ولس ترمنځ په دغه فاصله او په دغه واټن راکمولو کې رول ولوبوي؟ بېشکه دا بیخي دا واټن به حتی له بینه وځي. اوس که دغه د برق اویزونه دي تحویلېږي، دا هم په اسان خدمت کې و په ډېره اسانه سره. اوس که د برق پیسې یو سړی تحویلوي هم په ستونزې دي، ډېر په مشکل لولاني سیستم ده. اما دا سیستمونه ډېر کوتاه کېږي، اسانه کېږي. او دا په واقعیت سره دغه واټن د خلکو او د دولت په مابین کې چې فعلا موجود ده، دا به بیخي انشاءالله له بینه لاړ شي. فوق العاده راضي یو او بیخي ژمن یو چې له خیره سره اسان خدمت تعمیر په خیر سره جوړ سي او فعال سي او کار شروع کړي. نو موږ به دا خدمات چې د 15 حیاتي پیښې چې زموږ د ادارې مربوط دي، یعنې تولدات ده، وفیات ده، مړینه او ازدواج او طلاق او مهاجرتونه، دغه به موږ ټول ډېر په اسانه سره په اسان خدمت کې به دا موږ خلکو ته به عرضه کړو او دا خدمات ورته وړاندې کړو. او په ډېر کم وخت کې، ډېر په لنډ وخت کې دغه اوس هم که کومه ستونزه په زموږ په سیستم د کار کې موجوده وي، دا به بیخي له بینه لاړه شي. موږ خو دا پیغام لرو چې زموږ هموطنان باید په دې وپوهېږي چې دا سیستم ډېر یو ښه سیستم ده او ډېر یو اسانه ده. او دغه خدمات چې فعلا دپاره چې دا زموږ هموطنان په مشکلاتو کې اخته دي، دا به په ډېره اسانه سره دوی کولی شي چې لاسته راوړي. ټول سیستم په یو محل کې به په ډېره اسانه خلکو ته خدمات وړاندې کېږي او دا خلک به دوی په اسانه لاسته راوړی شي. نو خلک طبعا چې دا لاسته په اسانتیا راوړي خوشحالېږي.